په کتابو کې اخرنی کتاب چې الله سبحانه وتعالی بیا بل کتاب نه دی نازل کړی دغه قرآن دی. دا قرآن هغه کتاب دی چې د دې نه وروسته بل آسماني کتاب نه سره او نه راځي. اخرنی کتاب دا دی. دا در ټولو کتابونو افضل کتاب دغه دی کوم چې ما ستا په کور کې پروت دی او په میاشتو یې موږ به تلاوت ته نه یو خلاص. دا هغه کتاب دی. دا په کومو خوارۍ راغلی دا اسلامي تاریخ وګوره. یو آیات چې به یوه صحابي زده کوي د اور نیزې به پر سړی کړي. یو آیات. سمیه د اسلام لومړنۍ زنانه شهیده په دغه قرآن باندې شهید شوه. لیکن نن زموږ د قرآن سره کومه وفا ده؟ زموږ د قرآن زموږ په معاشره کې د قرآن عزت موږ دا بولو چې هر کال باید لکه ځان ته چې جامې ورکوې قرآن ته به هم یوه جامه ورکوې نوې نوې چې ویې ګورې په یولسو ټوکرانو کې پیچلي. دا د قرآن عزت نه دی. دا چې ته خلاصوې دومره وخت تېرېږي دا په تلاوت باندې سر کړه. د قرآن عزت دا هم دی هغه هم دی. اصلي د قرآن عزت دا دی چې ته روزانه د ده په تلاوت باندې ځان مشرفه کړې. د خپلې ورځې ابتدا د خپل سهار د برکت وخت ابتدا په دغه یسو تلاوت باندې وکړي او د قرآن په دې یسو آیاتو باندې ځان مشرفه کړي. لیکن موږ د ورځې ابتدا په مبارک وخت کې په چی سره کړو؟ په خوب سره. یا لمونځ کړی یا نه کړي په جومات خو بیخي اوس کم دی چې وګورې یوې خوا او بلې خوا ته مخ واړی بې سپېرږیرو بل څوک نه معلومېږي. هغه چې هلته د خپلې مېرمنې پر څنګ باندې لمونځ وکړي او پر هغه ځای راواوړي کله خولۍ لا د لاسه نه کېږي چې پر سر یې کړي. د دې څه بیا ته د قرآن د تلاوت څه امید کوې؟ د دې څه بیا د رزق د فراخۍ څه امید کېږي؟ د رزق د برکت څه امید کېږي؟ بیا نو دی په تعویزو په دمو باندې ستړی د رزق دپاره یو تعویز راکړه د برکت د کاروبار دپاره یو تعویز راکړه. د کاروبار وخت خو تا ټول په نحوست باندې تېر کړي په خوب دې تېر کړي په بې برکتي دې تېر کړي. نبي علیه الصلاة وسلام خپلې لورکۍ فاطمه رضی الله عنها ته وایي دا د برکت وخت دی. د دې برکتونه لاسته راوړه. کوم کس چې په مسجد کې کښېنسي د سهار د لمانځه نه وروسته د لمر توپري او بیا لمر راوختي څلور رکاته یا دوه رکاته د اشراق لمونځ وکړي او بیا رالي کور ته بیا د دې سړي د خپل زندګۍ په خوشحالۍ باندې او د رزق په برکت باندې به د خپل بیا پوهېږي. موږ ټوله زندګي عجیبه د نور له تاثر لاندې تېره کوي. دا هغه خوب زموږ د په دې پښتني سیمه کې 20 کاله در مخه ډېر غټ عیب سمجېدی. خلکو ډېر بد ورته ویل وایي دا د سهار خوبې والا دې سره تعلق مه ساته. لیکن نن د اغیارو سره موږ دونې ورځ په ورځ راوړو. اوس موږ په معاشره کې ماډرن راغلی چې د سهار وختي خوب کوي. ښه تجار راغلی چې سهار وختي په بیده سي او پر 10 بجې راکښېني بیا د ده ناشته برابرېږي بیا د کاروبار ته راورسي. ستا اسلام څه وایي؟ صحیح دی خوب حرام نه دی ناروا نه دی لیکن هغه چې فضیلت او برکت دی دغه دې له لاسه ورکړه. دا لږ شی معمولي شی ته بولي. لهذا دغه قرآن چې کوم دی چې موږ او تاسو شا ورګرځولې ده په تلاوت باندې ځان نه ستړی کوو. د تلاوت دپاره رااخیستلو ته یې دومره زور راته غواړي لکه غره ته چې تېر. دا افضلنی کتاب دی اخرنی کتاب دی در ټولو کتابو افضل کتاب دی.